الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د قیامت را نږدې کېدو علامات بیانېدو او هغه علامات چې هغه راښکاره شوي دي او واړه علامات دي. په آخرني بیان کې موږ یو څو علامات ذکر کړي وو. یوه نښه موږ دا بیان کړې وه چې په دې امت کې به د بوتانو بندګي بعض خلک بیا کوي، او دغه شان په دې امت کې به د شرک بیا یو پیر راځي. بله نښه دا بیان شوې وه چې ظالمان پولسان او د ظالمانو ملګري به پیدا شي چې هغه به خلکو سره ظلمونه کوي. درېیمه نښه دا بیان شوې وه چې اسلام به ګوټ ګوټ ته ورسي. څلورمه نښه دا بیان شوې وه او په دې باندې تفصیل شوی و چې داسې زنانه به راښکاره شي چې هغوی به لغړي لباس به نیمګړی لباس به غیر شرعي داسې زنانه به راښکاره شي، او د هغې تفصیل په خپل ځای باندې شوی و. تفصیل په خپل ځای کې بیان شوی و. د هغې نه بعد بله نښه چې حدیثونو کې هغې ته اشاره راغلې ده او دا د قیامت ته رانږدې کېدو یو علامه ده، یو نښه ده. هغه دا چې زمانه به نږدې شي یو بل ته، زمانه به نږدې شي، تقارب الزمان. دلیل به بیان کو، بیا به د هغې نه بعد په دې باندې تفصیل وکړو چې د دې څه مطلب دی چې زمانه به نږدې شي. د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی: لا تقوم الساعه، قیامت به د هغه وخته پورې نه راځي چې څو پورې تاسو یو څو خبرې ویننئ. یو یې پکې ذکر کړې ده: ويتقارب الزمان حتى يتقارب الزمان، زمانه به نږدې شي، وخت به یو بل ته نږدې شي. او یو حدیث کې دا راځي، انس بن مالک رضی الله عنه روایت دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، قیامت په دا وخته پورې نه راځي چې څو پورې دا زمانه نږدې شوی نه، زمانه نږدې شوي نه، دا وخت نږدې شوی نه. بیا تفصیل داسې وکړو چې فتکون السنة کالشهر، د کال نه به میاشت جوړه شي، والشهر کالجمعة، او د میاشت نه به هفته جوړه شي، وتکون الجمعة کالیوم، او هفته به داسې تېرېږي لکه یو ورځ، ویکون اليوم کالساعة، او د ورځې نه به څه وخت جوړ شي لکه ګینټه، وتکون الساعة کالضرمة بالنار، او دا وخت به داسې شي دا ګینټه، دا ورځ به ګینټه شي او ګینټه به داسې تېرېږي لکه د اور د تیلې چې ته یو تیلې راوالی اور ته ور واچوې که نه، هغه یو غړمب وکړي بس ختم شي. دغه شان به دا ګینټه تېرېږي، وخت به داسې زر زر تېرېږي. د حدیثونو دلالت کوي په دې باندې چې زمانه به نږدې شي، وخت به زر زر تېرېږي. د دې څه معنی ده؟ په دې کې د اهل علمو اختلاف دی علی عدة اقوال، ډېر اقوال دي د علماو، چا یو معنی بیان کړې ده چا بله. یو دا بیان کړی دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مطلب دا دی
چې د دې وروستنو خلکو چې کم قیامت ته نږدې وي د دوی عمرونه به کم شي په نسبت د هغو چې هغه مخکې تیر شوي دي. که دا معنی والیم خبره صحیح ده او دا نښه راښکاره شوې ده. نن سبا عمرونه کم دي، ډېر کم دي، او د ځوانانو د مرګ خبر به ته وخت په وخت اورې، او که څوک ډېر وخت تېر هم کېږي د شپېتو ته ورسي و شپېتو نه ډېر په مشکله واوړي. او حدیث کې داري چې زما د امت عمرونه به وي د شپېتو نه د اویاو په منځ کې، او لږ به یي چې دغو نه اوړي، لږ به یي، لږ اکثر دقې به دې منځ کې مري که چا ته عمر میلاو شي. هله یعنې ځوانانو باندې مرګونه راځي نن سبا، واړه واړه هلکان په سره ځوانۍ کې مري. نو که چېرته موږ ووایو چې د حدیث دا مطلب دی، نو بیا هم دا نښه راښکاره شوې ده، عمرونه لنډ شوي دي، د پخوانو عمرونه به اوږده وو. داسې کسان به هم په پخوانو کې ډېر میلاوېدو چې د هغوی عمر به د 100 نه اوړېدلی، او اوس هم بعض په هغه پخوانو کې شتي چې عمرونه یې ډېري. او نن سبا چې کوم خلک دي نو د دوی عمرونه کمې، او دا هم د یېرې خبره زموږ دپاره، ډېره د یېرې خبره. عمرونه کم شوي دي نن سبا، ډېر زیات لنډ شوي دي، او د اوږده اوږده ارمانونه او اوږده اوږده سوچونه او فکرونه دا پرېږدئ. سوچ دا وکړئ چې دغې ورځې دپاره به څه کوو څه نه کوو، په کومه ورځ چې به د الله سره ملاقات کوو. او عجیبه دا ده، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې دا خبره کړې ده، وایي سړی بوډا کېږي او 2 شیزونو کې ځوانېږي، یو د مال سره محبت، دویم د ژوند سره محبت. نو سبحان الله چې هغه عمر یې ډېرېږي، هغه ځان ته بیا ماشوم ویله منډه. کم عمره چې هله بیا هم د ژوند دومره خاص خیال نه ساتي. اکثر دا ځوانان وایي که نه وایي که مړ شو چې جیل به وشي، لکه په مرګ باندې ډاډه ورځي. د ژوند سره هغه زړه نه یې لګېدلی د دې عمر سره کم چې د مشر سړي. نو بعضو مشرانو ته چې ووایي چې سپین ږیری نو ټوپک ورسره نه ګڼي، ډز د باندې کوي، او کله به د ځان نه ماشوم جوړ کړي، نو کشر ته به کله تره وایي، کله به ورته ماما وایي چې زه به ګوډ کې ښکاره شم. دا ټول دې دپاره چې بس ما ته لا ډېر وخت پاتې دی، زه خو لا اوس پرونی بچی یم. نه، عمر په دې نه ډېرېږي چې سړی وایي چې زه به ځان کم عمره ښکاره کړم. زه د خبرې مقصد زما دا دی چې د یره خو ټولو له پکار ده، خو چې را کوم عمرونه یې ډېر شي که نه، او خصوصا چې انسان د 40 نه واوړېدو دی په کتره روان شي. 40 پورې انسان په بره ځي، او چې 40 ته ورسي بیا دی پوخ شي، ودرېږي، نو بیا په کتره روان شي. بیا چې د 50 نه واوړي خبره ډېره د یېرې شي، ډېره د یېرې خبرې. هر وخت دته هغه سور نشان دی که نه، خطرې هغه نشان چې خطره ده. خطره ده څه ده؟ مرګ را روان دی، ځان تیار سات. او بیا چې د 80 نه واوړي، ده خو یعنې زه خپل ځاني کله دا سوچ کوم، کله ناکله زه داسې بعض مشران وینم د 80 نه مو اورېدلي ډېر بېغمه وي. ورب الکعبه زه ځان سره دا سوچ کوم چې که الله ماله دومره ژوند راکړو، او زه دغه عمر ته ورسېږم چې د 80 نه چې سړی واوړي، دی خو بلکل د مرګ په انتظار ناست دی، دی له بیا هم امیدونه ساتي، او بیا هم دی په ګناهونو کې اخته دی، واوړېدلی د 80 نه واوړېدلی د 50 نه، 50 نه چې واوړي، د 80 نه چې واوړي، الله ته د ملاقات وخت دی نږدې شو. موږ سره مخکې نښه تېره شوه که د قیامت ته نږدې کېدو یوه نښه دا ده چې اچانک مرګونه به ډېر شي. ښه نو یو عمرونه به کم شي، بل ورسره اچانک مرګونه هم ولګوه. نو څومره د یېرې خبره شو، هارټ اټیک وشو، هارټ اټیک وشو، چې کوم ځای کې خبرېږي به سړی اچانک مړ شو. دا ټول د یېرې خبرې دي، او د سوچ او د فکر خبرې دي. نو یوه معنی دا ده، یوه معنی دا ذکر کړې ده چې شپې او ورځې به لنډې شي،
بعضو علماو دا معنی ذکر کړی دی چې شپې او ورځې او وخت به لنډ شي، ګنټه به لنډه شي، پوښاوي د ورځې اوږدې وي، شپې اوږدې وي، اوس لنډې شوې. یو معنی دا ده. بعضو علماو دا ذکر کړی د دې مطلب دا دی ویتقارب الزمان، زمانه به نږدې شي. مطلب دا دی چې د خلکو حالات به یو بل ته نږدې شي په بېدینۍ کې. نو اکثر خلک به بېدینه وي، دا مطلب دی لکه زمانه به نږدې شي. نږدې وخت دا خلک به ټول یو شاني په بېدینۍ کې، په کم علمۍ کې، په جهل کې، په فسق او په فجور کې، او دینداره خلک به لږ کي. بعضو دا معنی ذکر کړی دی زمانې د نږدې کېدو، دا مطلب دی چې قیامت به نږدې شي. لکه امام ابن حجر رحمه الله دا قول ذکر کړی دی. بعض علما وایي چې دې مطلب دی چې قیامت به رانږدې شي. یو ډېره ښکلې معنی په دې کې دننه دا پرته ده چې اکثرو علماو دې له ترجیح ورکړې ده. اکثرو علماو دې له ترجیح ورکړې ده. هغه دا چې د دې زمانې او د دې وخت نه، د دې میاشتې نه، د دې هفتې نه، د دې کال نه هغه برکت به ختم شي. او دا داسې معنی ده چې زړه ته کوزېږي. شپه به هماغه شپه وي، ورځ به هماغه ورځ وي، ګنټه به هماغه ګنټه وي، میاشت به هماغه میاشت، خو څه چل به وشي؟ برکت به ترې ختم شي. نو پوخانو به په ورځ کې هغه څه کول چې موته یې په هفته کې نشو کولی، او په هفته کې به هغه خلکو هغه کارونه کول چې موته یې په میاشت کې نشو کولی، او میاشت کې به هغوی هغه څه کول چې موته یې په کال کې نشو کولی، او کال کې به هغوی هغه څه کول چې موته یې په 15 کاله کې هم نشو کولی. برکت زموږ د وختونو نه ختم شوی دی. د قیامت ته نږدې کېدو نښه دا ده. او کله چې فسق او فجور او ګناهونه عام شي، رب العالمین بیا برکتونه واخلي. برکت په انسان کې د دین د لاسه راشي. او څومره چې قیامت ته وخت نږدې کېږي، بېدیني عام کېږي. چې بېدیني عام کېږي سره برکتونه ختمېږي. لکه پخوانو علماو دا سیرت چې سړی راولي، وایي ده په 3 ورځو کې دا کتاب لیکلی، او ده په میاشت کې دا غټ کتاب لیکلی، او ده په دومره ټیم کې د ورځې په سیسه کې دا کتاب مطالعه کړی. نن سبا هغه موږ په میاشتو کې ورته پراته یو، نو کتاب لیکل او مطالعې، وخت کې برکت ختم شوی. معمولي غونته کې کار به او ته به د مازدیګر د لمانځه نه بعد وځې، ماښام بنګ به د باندې ووایي 3 ګنټې به وشي، ستا کار به ونه شي. په 3 ګنټو کې به معمولي غونته کې کار ته ونه کړې، بیا راشي زه بیا به سبا وکړو. وجه دا دی چې هغه وخت کې برکت نشته. کله چې وخت کې برکت وي، نو په لږ وخت کې انسان ډېر څه کوي. او چې کله برکت ختم شي، نو ډېر وخت به تېر کړي، خو څه به پکې ونه کړي، ځکه چې برکت نه وي. لکه د علماو ته وګوره، دا پخوا چې کوم تېر شوي دي. ته به د یو عالم تاریخ راوالې، وایي دی 15 کاله عمر کې مړ و. ښه 15 کاله عمر کې د هغه کتابونو ته چې وګورې، مجلداتو کې کتابونه لیکلي، الماریانو ته ډکي، انسان ورته حیران شي چې اخر د څنګه په 15 کالو کې دا کار وکړو. وجه دا چې د هغه په هغه وخت کې په ژوند کې الله برکت اچولی. او نن سبا چې 15 کاله عمر کې واده وکړي، نو غټه توره ووایي، خوشحاله وي، واده یې زر وکړو. 15 کاله عمر دی، ده اوس واده وکړو، برکت نشته وخت کې. نو بیا چې دی واده وکړي، بیا د بچي په منډه کې او کته او بره او کته بره، یو 15 کاله به یې کې ولګي. بیا چې بچي ډېر شي، بیا د هغوی په سوچ کې ولګېږي، دی ورته ورو ورو کمزوری کېږي. چې د هغې نه ورو ورو فارغه کېږي، چې بیماریانې پرې راسټارټې شي. چې د بیماریانو نه دمه کېږي، یو ملک الموت وله راشي. هغه ژوند په 50-60 کاله دی په یو 2-3 کاله کې تېر کړي. یعنې صرف واده، بچي، هغو له ډوډۍ ګټه، او بیا بیماریانو علاج، او ژوند ختم.
په د الله دپاره دې څه وکړو په دې ژوند کې ته الله دپاره څه کړه دا سوال ما تاسو د مخکې ورځو کې کړه چې لږ به د شپې د ځان نه دا سوال وکړي تا په دې خپل ژوند کې چې تېر شوی 30 کاله 40 50 شپېته ته د الله دپاره څه کړي دې دین دې څومره خدمت کړی نو یو قول دا دی چې دا ډېرو علماو غوره کړی لکه امام نووي ابن ابي جمره ابن حجر السخاوي رحمهم الله دې ټولو دا ویلي چې دا خبره ډېره ظاهره ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مطلب دا دی دا میاشت چې به دا کال چې به میاشت شي او میاشت به هفته شي او هفته به ورځ شي او ورځ به ګنټه شي معنی دا چې برکت به دې وخت نه ختم شي الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده چې کله تقوا په چا کې راشي رب العالمین له برکت ورکوي زموږ تقواګانې زموږ په دغه حال کې دي چې موږ ته پته ده الله سوي ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات الله وی کې د کلو والو ایمان راوړی او تقوا پکې وی موږ به برکتونه راوړولی په هغه برکتونو کې یو برکت دا دی چې په دې وخت کې الله برکت واچوي نو نن سبا چې کوم دینداره خلک دي ته به وینې هغوی په وخت کې برکت دي په لږ عمر کې ډېر څه وکړي لږ عمر کې ډېر څه وکړي د اسلام دپاره مسلمانانو دپاره زه صرف دا نه وایم چې د بچو دپاره بچو دپاره خو ټول عمر لیږي د اسلام دپاره مسلمانانو دپاره لکه معاذ بن جبل رضی الله عنه ګوره په وخت کې برکت دی ته وایي او په ژوند کې برکت دی ته وایي معاذ بن جبل نه سعد بن معاذ رضی الله عنه د 30 کاله په عمر کې تقریبا هغه اسلام قبول کړی دی د یو قول مطابق 30 کاله عمر کې وفات شوی دی بعضې دې نه کم ذکر کوي خو زموږ به دا 6 کاله ذکر یو سړی په اسلام کې 6 کاله تیر کړي او چې دی مړ کېږي د الله عرش ورسره خوځي یو سړی په اسلام کې 6 کاله تیر کړي او جنازه کې 1000 ملایک یو سړی په اسلام کې 6 کاله تیر کړي او د هغه د جنت زیری پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورکوي نو آخر د ده په دې 6 کاله کې هم څه برکت وکړي د ده په دې 6 کاله کې هم د څه کړي د اسلام دپاره زمونږ خو 6 کاله دي نږدې وخت کې وګوره تېر شوي 6 کالو کې دا کومه توره والې ده علم دې ډېر کړی دی عبادت دې ډېر کړي دي د اسلام او د مسلمانانو یې څه خدمت کړی دی ته به خپله جواب وکړه که دغه ما ته چې مزدوریانې مې کړي دي نو بیا ما ته د مزدوریانو خبره مه کوه مزدوریان خو ته لګیا یې او موږ ته پته ده زه دا یم چې د اسلام دپاره دې څه کړي دي په ژوند کې برکت نشته توفیق یو انسان ته نه میلاویږي د دیندارۍ توفیق یو انسان ته نه میلاویږي چې د اسلام او د مسلمانانو خدمت وکړي چا دا قول ذکر کړی دی چې دلته مراد د دې وخت نږدې کېده تقارب حسي یعنی دا خبره به محسوسیږي چې وخت نږدې شو دې څه مطلب دی مطلب د دې دا دی لکه نن سبا د جهازونه راوتي موټرې راوتي دي ګاډي سیکلې هر څه نو پخوا چې به یو سفر په میاشت کې کېدو نو هغه اوس په ګینټو کې کېږي دې ته وخت رانږدې کېده یو معنی پکې دا هم ذکر شوی بعض علماو دې له ترجیح ورکړې ده ښه لکه پخوا چې به ته تللی د یو خبرې معلومولو دپاره چې زه ځمه دغه علاقې ته دغه ملک ته ګورم چې دا خبره رښتیا ده او که نه نو اوس ته نیټ کولاو کړي او یو 2-3 منټه پکې ګوتې ووایي خبره ته واوري او وخت رانږدې شو که هغه چې سفر به کې لګېدو محنت لګېدو اوس هغه ته په انټرنیټ کې په یو څو سیکنډ یا په یو څو منټه کې دې وکتو او په دې ټولو اقوالو کې نږدې والله اعلم هغه هم دقه دوه دي چې یو دا چې د وخت نه به برکت ختم شي نو ډېر وخت به وي خو فایده به دې
نه اخیستی کېږي. او دویم دا چې وخت به داسې لنډ شي چې کوم کارونه چې پخوا په ډېر وخت کې کېدو هغه اوس د دې آلاتو د لاسه او د دې ټکنالوژۍ د لاسه او د دې عیش او عشرتونو د لاسه هغه رانږدې شو، ورسېدی بېګم. نو دا یوه نښه شوه چې زمانه به یو بل ته نږدې شي، وخت به لنډ شي، وخت به بې برکته شي. د هغې نه بعد بله نښه د مدینې منورې آبادي به ډېره شي. دا یو نښه ذکر شوې ده. د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی په صحیح مسلم کې شتي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې تبلغ المساکن ایهاب او یهاب، د مدینې آبادي به ایهاب علاقې ته ورسي. او په هغه وخت کې دا ایهاب دا یو کوې مدینې مغرب طرف ته، او د دې او د مدینې په منځ کې یو څو میله فاصله وه. هلته د سعد بن عباده رضی الله عنه باغ ومو. نو د دې ایهاب علاقه او د مدینې په منځ کې یو څو میله فاصله وه، یو څو میله بس. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د آبادي به دغه ځایونو ته ورسي. سبحان الله، یو خو په دې کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبوت دلیل دی چې پیغمبر دی. راتلونکي وخت نه هغه څه خبره ده، خدا ورته الله ویلي. او دویم دا نښه ښکاره شوې ده، مدینه ایهاب نه کم کم ځایونو ته ورسېده. کاړجنې ځمکې چې کمې وي د مدینې هغه هم آبادي پکې شروع شوې ده. تقریبا وي په مدینه کې څه د پاسه 1 ملیون انسانان اوسېږي، صرف مدینه کې، او کېدای شي دې نه به لا ډېرې، او موږ تقریبا وي یا 1.5 ملیون، تقریبا 1.5 ملیون انسانان دا صرف په مدینه کې اوسېږي. نو آبادیان یې کم کم ځای ته ورسېدي. نو دا یو نښه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړې ده چې د مدینې آبادیانې به څه شي، دا به ډېرې شي، او مدینه به پراخه شي، کورونه به ډېر شي، آبادیانې به ډېرې شي. او دا زموږ زمانه کې بلکل واضحه خبره ده چې مدینه د هغې آبادي لرو لرو ځایونو ته رسېدلې دي. د هغې نه بعد بله نښه چې حدیث کې ذکر شوی ده هغه ده چې دا ګاډي به راوځي. دا نن سبا چې را کوم ګاډي دې ګاډو ته اشاره شوې ده. حدیث کې ښه واضح خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړې ده. حدیث کې راځي دا حدیث امام احمد بن حنبل، امام ابن حبان او امام حاکم دي ټول راوړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما روایت: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال. زما د امت په آخرني وخت کې به داسې کسان پیدا شي چې هغه به په پستو کیجاوو باندې یا پالنګ یا هغه څه چې په سورلۍ باندې د ناستې دپاره استعمالېږي، دې ته سروج ویل کېږي په عربۍ کې. یرکبون علی المیاثر، یو روایت کې داسې راځي په میاثرو باندې به کښېني. ښه دا میاثر څه ته وایي؟ دا به دې زنانو پخوا خپل خاوند ته یې ښودې په کټ کې، ډېر پوس بالغ به و، دننه به د مالوچو نه ډک شوی او له پاسه به په هغې باندې ریخمو کپړه وه. نو دا سړي به په دې باندې سورلي کوي. ګوره د حدیث د الفاظو ته: ینزلون علی ابواب المساجد، جوماتونو د دروازو سره به کوزیږي. نساؤهم کاسیات عاریات، او دغه زمانې د کوم سړي چې دي د دوی ښځې به کاسیات عاریاتي، لغړې توغړې به وي، لنډې تنګې جامې به اچوي، بې حیا به وي،
بے شرم بی علی رؤوسهم کاسنمة البخت العجاف. تیر شوي درس کې موږ دا حدیث ذکر کړی خو دا مسله به ما نه واضح کړې. رؤوسهم کاسنمة البخت المائله، د زنانو د سرونه به داسې لکه د اوښانو د قبي چې البخت هغه اوښ ته ویل کېږي، هغه دوه قبي چې پې لیدلی م که نه مې لیدلی؟ یو هغه مشهور اوښ ته هغه یوه قوبه پې سفر کې استعمالېږي، یو هغه دوه پې کېږي. نو دې زنانو د سرونه به هم داسې د فایدې د ساتي د زنانو دپاره دا ویښته را جمع کول. دا ډېرې زنانه اکثر چې دین نه خبر نه وي دا ویښته داسې را جمع کړي، په دې کې څه شی پکې کېده او یا داسې دا ویښته را جمع کړي. دې نه منع راغلی ده. دا یې مطلب دی که نه چې سرونه به د اوښ د قبو په شان او څنګ به یې خو داسې به وي که یا بعض زنانه د سړو په شان لکه پټکۍ استعمال کړي چې هغې سره په سر باندې لکه څه شی چې ته به وایي چې ولاړي، او بعض زنانه په دې ویښتو کې ډیزاین جوړ کړي، د ویښته داسې ودرې نو سیټ ته یې نیغ کړي او په منځ کې یې ودرولي او څه چلو یې نن سبا راوتي. دا ټول ناروا دي، دا ناروا دي. مقصدي خبره زموږ په دې حدیث کې څه وه؟ ګاډي. نو ګاډو کې اشاره کوم ځای ته وشو؟ جوماتونو د دروازو سره به کوزېږي او ناس به په پستو پستو بالښتونو باندې به وي سروج که اشباه الرحال، لکه څنګه چې دا کیجاوي په سورلو باندې به پوښه ایښودې. نو واضحه ده د دې نه مراد د ګاډي سیټونه یي، پاسته پاسته سیټونه یي. ینزلون علی ابواب المساجد، او د جوماتونو په دروازو به کوزېږي. بل یو حدیث کې راځي، امام ابو داود رحمه الله راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د شیطان کورونه به پیدا شي. د څه کورونه؟ د شیطان. یو سړی به وی تیر شي په خپل رور باندې او د هغه به حاجت وي او هغه به ورته لاس وموږي خو دی به یې د ځان سره نه اوچتوي. نو ګاډو ته اشاره شوې ده چې دا د شیطان کوټې دي، دا د شیطان کوټې دي. کله پکې داسې چې دننه پکې یو ګناه کېږي، یو سړی ګناه له روان دی، پردۍ زنانه پکې ناسته د پردي سړي سره، لکه د ټکسیانو کې چې یو ښځه یو سړی ناست، دا د شیطان کوټې دي که نه، د شیطان کور دی که نه. ګاډي مثال د کور نه دی، کور دی بند دی ټول هر طرف. بیا دغه حدیث کې دا کوم چې د دویم ما ذکر کو، به یې کې دغه سره واضح ده چې په یو مسلمان باندې به تېرېږي، په ورور باندې د هغه به څه کاري ځان سره به نه راوچتوي. نو څنګه چې شیخ الباني رحمه الله دا خبره کړې ده چې دا علامه واضحه ده، او شیخ ښه واضح ویلي وی په دې کې اشاره دی ګاډو ته ده کوم چې نن سبا راوتي دي. فإنها وثيرة وطيئة لينة كأشباه الرحال. شیخ وی دا ګاډي د سیټونه وګوره کنه بالکل پاسته او نرم كأشباه الرحال دي. او بیا قسم خوړلی په دې خبره باندې چې دا خبره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نبوت باندې دلالت کوي. وی لاړ شه د جمعې د منځله، لاړ شه د اختر منځله، نو په لارو کوڅو کې به تا ته ځای میلاو نه شي، دومره ګاډي ولاړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که نه چې د جوماتونو دروازو سره به کوزېږي. او بیا خصوصا د خلیج ملکونو دوی سره خو مالونه ډېر دي، ګاډي ورسره ډېر دي، نو که یو څو میټره کې هم کوري خو ګاډی سټارټ کړي، هغه ګاډی راولي او د جومات مخې ته یې ودرېږي او د هغه ځي نه کوشي. اکثر باید چې ته د جومات نه راوځې نو د وتو لار نه وي چې لکه زه به کوم طرف اوس وځم، ګاډي داسې نږدې نږدې یو بل ته ودرېږي، لارې کوڅې ټولې بندې کړي. په دې کې اشاره ده دغې ته. او الله دا خبره کړې ده، مخکې ذکر کړې دا خبره په سورة النحل کې د مخکې ورځو کې الله والبغال والحمیر لترکبوها وزینه ويخلق ما لا تعلمون. الله وی تاسو سورلي کوئ په اسونو باندې او په خرو په قچرو باندې او داسې څه به پیدا کړم چې لا تاسو ته پته نشته. اشاره دغې ګاډو ته ده، دې جهازونو ته ده. نو دا حدیث واضحه دی.
بل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلته داسې نه دي ویلي که بالفرض دې نه مراد دغه اوښان وی دغه اسونه وی خو ښه سپا به یې ویلی بیا به داسې نه ویلی چې که اشباه الرحال د کیجاوو په شان به په شان څه مطلب شو پکار دی چې ویلی چې کیجاوه به یا تاسو چې بلا سورلي کوئ دا داسې به یې ویلی او داسې ونه وی داسې به یي بالښتونه به داسې یي میاثرو په شان پاسته پاسته به نرم به او دغه واضحه نښه ده ورسېدې بې که نه نو دا نښه څویمه شوه درېیمه او څه ده دا ګاډي به پیدا شي دا ټکسیان بعض علما ګورئ دغه حدیث دا کوم کې چې دی چې شیطان کوټې به پیدا شي دې کې اشاره وي ټکسیانو ته ده دې کې د شیطان کوټې ډېري پردی زنانه ورته راخېږي او نور څوک ورسره نه وي یوازې دوی ریږي او پکې غلط کارونه به کوم کي ځکه چې هلته هغه حدیث کې ورسره دی دي علما دغه ځینې دا خبره لري چې یو مسلمان به تیر شي هغه به حاجت وي خو ځان سره نه راوچتي ځکه چې هغه په ګاډي باندې څه کوي پیسې ګټي او هغه څوک نه راوچتي ته ورته ډېر لاسونه ووایو دغه ورته وکړي خو هغه کله ګاډی ودرېږي سړي ته زه یو پیر مخکینی خبره ده چې ما سکول کې سبق وي لرې ځي ته تللی وم ملګرو خواله بیا چې راتلم پیسې را سره نه وي یو ټکسي مو ودرو نو ما ورته ویل ته چېرته ځې ته چېرته ځې دا به ته ماته وایي ته چېرته ځې ما نه هسې ته چېرته ځې زه خو روان ما چې روان یم ما ورسره داسې مخکې ویسه وي دا ور بند که ور داسې خو موږ روان یو موږ خو چېرته لاړو تا به زه کوم ځای ته رسم نو الغرض دې خبرو ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم اشارې کړي دي چې داسې ګاډي به راوځي او داسې ټکسیان به پیدا شي او خلک به په هغې کې جوماتونو دروازو له راځي او سهولتونه به ډېر شي د هغې نه بعد بله نښه دا ده چې خلک به د کورونو په آبادۍ کې قسمه قسم نقشې جوړوي سبحان الله د قیامت ته علامات نه دي دا یو داسې موضوع ده چې څومره یې وی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د ایمان ښه ډېرېږي ځکه چې دا خبرې هغه سره پاسې 1400 کاله مخکې کړي ده اوس یې موږ وینو نو خو ایمان ورسره سړی ډېر شي که نو یو نښه دا ده او دا به درس کې څویمه نښه ده څلورمه چې خلک به د کورونو په آبادو کې قسمه قسم نقشې او ډیزاینونه جوړوي حدیث کې راځي د ابو جحیفه رضی الله عنه روایت دی امام طبرانی راوړی امام بزار هم راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیث ته وکړي ستفتح علیکم الدنیا الله به د دنیا په تاسو باندې پراخه کړي داسې غریبانان به نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دور کې غربت ډېر وکړ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو ته چې دا غریبي و بیا ختمه شي دنیا به ډېره پراخه شي مالونه به ډېر شي سهولیات به ډېر شي حتی تنجدوا بیوتکم کما تنجد الکعبه نو تاسو به بیا په کورونو کې د هغې په آبادۍ کې داسې نقشې جوړوئ او داسې کپړې به پې اچوئ لکه کعبه باندې چې یو سړی لګي کپړه اچي خلک وایي که نه کعبه باندې کپړه اچي ښایسته کپړه واچوه قیمتي کپړه واچوه نقشه پکې جوړه کړه تاسو به د کورونه به یې داسې دغه جوړ کړئ چېرې نوی نوی ډیزاین پکې وکړو نو صحابه کرام وایي ونحن علی دیننا موږ به په دې دین باندې وایو دغه مسلمانان یادو ناشنا ذهنو د صحابه کرامو یو سړي د دین اسلام سره تعلق یې نه هغه خو به د کورونو په آبادو کې دومره جوړ خو نه ورسې کړی ځکه چې خو دا مني چې یو ورځ را روانه ده چې دنیا نه به ځو قال نعم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته او دغه اسلام والا وایم فانتم اليوم خير من يومئذ نن ګورئ تاسو غوره د هغه ورځې نه دیني حالات نن ستاسو ډېر غوره دي کورونه چې ساده وو که نه نو دینداري حالات ډېر برابر وو کوټې چې لنډې تنګې وي نو دیني حالات برابر وو
نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته به د صحابه کرامو وی په هغه ورځ به موږ څنګه یو؟ نه نه، بل انتم اليوم خیر، نن تاسو په خیر کې. دا شته کوم حالات چې ستاسو دي که نه، دا چې دنیا د باندې تنګه ده، دا حالات هم برابر دي. څنګه برابر دي؟ دیني لحاظ سره برابر دي. حالات په دوه قسمه کې. موږ همیشه نظر په دنیا باندې چې پلانی باندې الله رحم کړی دی، ته به وایي چې ته پلانی صحیح بخاري یا صحیح مسلم یاد کړی، ښه څنګه رحم پې کړی جي؟ وایي داسې زبردست موټر دی ورسره او 2 کورونه دي. زموږ خو نظر صرف په دغې دی که نه چې یو سړي دا حالات برابري به دا اوچت سړی دی. دا نه، دلته مراد دیني حالات دي. یو سړی غریب دی، رزق یې تنګ دی، کپړې زړې دي، هغه 3 ټیمه ډوډۍ په مشکله پیدا کوي، دینداره دی، مؤمن دی، عالم دی، علم ورسره دی، دی په خیر دی. دا حالات زبردست حالات دي. ځکه چې اصل اعتبار هغه دنیوي حالاتو له نه دی، دیني حالات مخکې دي. ځکه دین زمونږ اصل هدف دی. ها دنیا به هم کوو، خو موږ دا نشو ویلی داسې تله نه دی چې دا سړی غوره دی او دا غوره نه دی. ځکه چې دنیا ډېره میلاوېده، کمه میلاوېده، د الله امتحان دی. نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا. الله وی دنیوي ژوند ما تقسیم کړی دی د امتحان دپاره. خو چې یو سړی دینداره وینو نو وایو چې دا ښه سړی دی، دینداره دی، الله وله خیر ورکړی دی، په دې کې به شک نشته. خو چې یو سړی مالداره وي نو داسې نه وایو چې الله پې معین دی ځکه مالداره دی. نه نه، کیدای شي الله پې معین او کیدای شي نه وي. امتحان دی. د امتحان خو موږ نشو نتیجه خو نشو بیانولی. یو سړی غریب دی نو موږ دا فیصله نه کوو چې الله ورته په غضب کې دی. بس وایي توبه الله چې څه ګناهونه به یې کړي دومره غریب دی، وایي چې څه ګناه به یې کړي، وایي ولې چې غریب دی به د الله دشمن. غریبانان خو اکثر په دیندارو کې غریبانان ډېري، مالداران پکې لږي. نو موږ دا فیصله نشو کولی سړي مالي حالت کمزوري به دا بېدینه دا د الله نه دی خوښ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ رب مدفوع على الابواب اشعث اغبر. وی تاسو به کله یو سړی وینئ چې خلک یې کور ته هم نه پرېږدي، دیکه وله ورکوي، راوباسي بهر ته، خړ پړ ګډ وډ ستاسو په نظر کې ابدي سي. لو اقسم على الله لابره. دا سړی دومره دینداره او دا به دومره قیمتي سړی خو تاسو به نه یې پېژندلی که دی الله له قسم ورکړي چې الله دا کار به کوي نو الله یې پوره کوي، الله یې کوي. داسې دینداره به خو ظاهري حالات به دنیوي دغه چې ګډ وډ به خړ پړ به زړې جامې به، څوک یې کور ته هم نه پرېږدي، څوک یې جرګول هم نه بوځي، څوک د مشوره هم نه اخلي، څوک ورسره رشتې هم نه کوي. دنیوي حالات یې کمزوري. خو دیني دومره زورور دی چې قسم وکړي چې الله دا کار به کوي، الله یې کوي. نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ووایي چې ننني حالات ستاسو څه دي؟ دا ښه دي، نن تاسو ډېر خیر کې. یو بل حدیث کې راځي لا تقوم الساعه، امام بخاري په الادب المفرد کې راوړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لا تقوم الساعه حتى يبني الناس بيوتا يوشونها. وی خلک به کورونه، قیامت به دا وخت پورې نه راځي چې څو پورې خلکو کورونه نه جوړ کړي، هغې له به رنګونه ورکوي، پای کې به نقشې جوړوي. وشي المراحل، لکه څنګه چې هغه کپړو کې کرښې. بعض علما ویلي مراحل معنی دلته دا ده هغه کپړې چې پای کې نقشې. یعنې کپړه مې لیدلي که هغه پټي یا داسې تلي یا داسې تلي یا پکې ډبي جوړ شي یا پکې ګول دایرې جوړې شي. نو خلک به کورونو کې هم دغه نقشې جوړوي. یا معنی دا چې سړی په پالنګ باندې چې کومه کپړه لګي مزېداره او پای کې رنګونه قسمه قسم او ډیزاینونه، خلک به کورونو سره هم دغه چل کوي. ولاړ شي نن سبا وګوره د کورونو ډیزاین، انجینرانو چې کوم ډیزاینونه راویستي. اوس خلک کور داسې نه جوړوي، پخوا خو به خلکو کور جوړو بس یو داسې دیوالونه جوړ کړه او داسې کمرې به شي او دلته به منډه وشي او دلته به غولی شي. اوس هغه زمانه تلې ده. اوس بوکلین راولي نو کلي کې به ډب 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 جوړوي لکه سی چل. نه دا بیا که وروسته به سړی ابادي کوي که نه.
نو درې چته به دی ودرې او نوره بیا بچو ته پرېږدي وایي که هغو پې بیا وروسته ابادي کوي نو څو کړوسو ته پکې قصه جوړه کېږي نه بیا د دې زامنو به بیا بچي بیا به د هغوی بچي او هغه کور ته ایري کوم چې د آخرت هغه دی چې هغې ته انجینیر ته ضرورت نشته هغه اصل یې جوړی ته او په دنیا کې د هغې کنسته او ډکوله په یو څو منټه کې سادهګان خلک به یې دله ډک کړي او ځي به دله خبره ختمه شوه او هغه کور چې پسې انجینران راوستو نقشې او دغه کاغذونه به واچوي دا به داسې وځي دلته به لار وځي دلته به چنر وځي او داسې کې به پوړۍ وخېږي پوړۍ به ګول وخېږي له پاسه نه به دا شی چې لږ داسې داسې کې به شیشې ولګي دا شیشې چې کولاوی نو د دې ونو د هوا به راځي سهار به ښکلی موسم دیز ته پکې سوچ لاړ شي موږ په خپلو سترګو یې داسې ډیزاین لکه دا غټ غټې شیشې وایي دا چې دا داسې کولاو کې نو د پټو دغه هوا پکې راځي او دا پکې راځي د قبر دې څه حال دی هغې له داسې کړکۍ کولاو کړې ده جنت ته که نه څه هوا د باندې ولګي که نه پستې پستې تولایانې خو دې په کور کې اچولي دي بعض خو بعض بیا ما ته وایي ته ډېرې سپینې سپینې او څه کې بعضو د بیلټیانو بیخ بنیاد ویستو که د کچرې په ډرم کې ورته شیشې میلاوېږي هغه به کور ته نه وي هلکه ولیدې د کور اوس ډېر غم دی چې په دې کې څه شی وې زموږ سره یو ملګری و درسونو کې به کېناستو اوس تللی کلي ته ما ته په خپله ویلي په خپله ما ته ویې زما د خپونه لرګي جوړ شي لرګي ما څنګه وایي دغه هرات کې ګرځم د کباړ چې پکې ګرځي او ګرځم به چې کوم ځای کې به ښه شی میلاوي کوم ځای کې لږ ګزاره حال میلاوي هغه علم او جمع کوم چې بیلټي تیارې شي ویلې بیا بله بیا بله بیا بله نو ماتې دروازې پکې خلکو نه دي پرېښودي هغه راوالي او کلي ته یې بیلټي کې ولي دومره غم یې ورسره د دې کور او نقشې او روخام او سبحان الله د جومات دا حالي چې د هغې دپاره بیا د جمعې په ورځ یو څادر چورلېږي په خطبه کې نو هغې کړنګا جوړې چې د څوک روپۍ دوه ور واچي چې بیل ورکړو د جومات څنګه به زموږ په وخت کې برکت وي او څنګه به زموږ په بدنونو کې برکت وي او په کور کې به برکت وي چې دغه زموږ د کورونو حال دی او د الله کور ته الغرض لکه دا نښه راښکاره شوې ده چې دې ډیزاینونو ته وګورې د کورونو دا نوي نوي چې جوړي انسان ورته حیران شي چې دا د انجینران څنګه په ذهن کې راولي او څنګه ډیکور یې وله کړی او بهر نه وګوره او دن نه وګوره او په هغې باندې په لکو په ملیونونو په کروړو روپۍ پې ورکوي په کروړو ښه بېغمه یې ورکوي ورب الکعبه ښه بېغمه خو ته به شي یو غریب بوځي دا زموږ ورور دی بیمار دی ګردو مسله یې ده نو پیسې ورسره نیسي چې علاج وکړي موږ ځان له کارونه دې ورځو کې داسې دي او هغه دغه قرضې دي او بیا بس چلو نو دلته یو کس دی زه یې پېژنم هغه سره دومره مال دی چې د لکو خبرې نه د کروړو او روپۍ نه ریالونه نو هغه یو کس ما پورې ونښتو بیمار یم او ټیکټ بندوبست ماله وکړه غریب سړی او ما ذهن کې ما کس راغی دې ته مې راځه به سره لاړ شم زه به له خبره وکړم که الله رحم وکړي چې موږ ورلو کس ته ما دا سړی غریب دی بیمار دی د ګردو کلي ته امرجنسي کې ځي او پیسې ځي که تا سره څه یي د الله سره دا داسې نه دی چې تا نه دا به ضایع شي دا به د الله سره جمع کېږي قیامت پر ورځ به الله دې ډېر اجر درکړي او حالات خو ستا دغه دي چې کروړو کې ته خبرې کړي نه جي ولې نه ضرور او د یو لفافه یې وله ورکړه به زه خوشحاله شوم زما الله کار وکړو راکس ما خپل ګاډي کې بوله ولته بیا چې موږ راووتو نو ګاډي کې ورته ما خفه نه شو خدای لفافه کولاو کې زه یې وینم که بالفرض کار یې پوره کړی یو بس صحیح شو که کار یې پوره نه کړی نو بیا به دله زه نوره منډه ووهم دا ټیکټ به تاله پیدا کړو انشاءالله دا چې کولاو کې دنه 200 ریاله پراته هلته دې سړي ورته ضرورت وکړي نو ما دا 200 له زه واپس وړم چې راته ځان سره کېده 200 پیسې نورې درکړم ځان له پیسې وخوري ته خو د لوږې نه مړ شو
هلته یې دې سړي دې 200 ته نه 100 ریالو ته هم ضرورت وه غریب بیمار وایي زه ځم او چې کورونه یې دې خلکو وګوري د دې مالدارانو نه دا کوم چې وسط طبقه د منځنۍ دا دلته یې سعودي عرب کې چې مزدوریانې کوي چې موږ د لوږې نه مړه شو په دوی کې ډېر داسې دي چې کورونه دې ولولي حیران به شي رخام په هر ځای کې په کمرو کې رخام په امامونو کې رخام اودس په ځای کې رخام منډو د رخامو نه په غولي کې رخام هر ځای کې شیشې هر ځای کې ډیزاینونه او د الله د دین دپاره بیا موږ هر څه غریبانان شو سره سره بیانوي نو دا نښه ښه واضح راښکاره شوې ده څو نښې شوې څلور پنځمه نښه بعض علمای ذکر کوي او حدیث کې ورته اشاره راغلې ده چې د دین د زده کولو طالبان به ډېر شي او هغوی ته به په هره اداره کې ښه ښکلی هرکلی ویلی کېږي ابو سعید الخدری رضی الله عنه حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې سیأتیکم اقوام یطلبون العلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وی داسې قومونه به په تاسو پسې راځي چې علم به زده کوي څه به زده کوي علم دا طالب العلم دا ګوره ډېر لوی ښکلی لقب دی ډېر ښکلی نوم دی والله د موږ مرګه پورې دی الله موږ طلبة العلم ساتي د علم زده کوونکي فإذا رأيتموهم فقولوا لهم نو که دغه خلک تاسو پسې رالو نو دا به ورته ووایي مرحبا بوصیة رسول الله صلی الله علیه وسلم په خیر علی په خیر علی ای هغه خلکو چې پیغمبر ستاسو باره کې وصیت کړی دی چې دوی سره به ښه کوئ وقنوهم مطلب دی علموهم علم به ورته وښایي دا حدیث امام ابن ماجه رحمه الله راوړی دی او بیا سلف صالحینو په دې وصیت باندې عمل کړی دی چې کله به طالبان رالو د دین سم اکرام به یې کوو نو سړی زموږ زمانه کې دا شتي تاسو څه وایي دین د طالبانو اکرام کیږي که نه کیږي کیږي بلکې جامعاتو والا پوسټرې چاپ کوي مدرسو والا غریبانان پوسټرې چاپ کوي ډوډۍ په موږه د خوراک انتظام موږ کړی د اوسېدو ځای پکې شتي او چې ورشي او دلته راشي او دا ستا کمره او دلته به اوسېږي او ټولو ته خوشحالي بیا خصوصا دا ملکونه چې مالداره دي دلته چې ورشي په جامعاتو کې او په مدرسو کې الټه به دله تنخواه هم درکوي الټه تنخواه ورکوي دا پیسې ستا شوې دا ستا خرچه ده ته به هلته سبق هم ووایې هلته به اوسېږي کتابونه هم هغه درکوي ډاکټر دې هم په هغوی باندې پاسپورټ دې هم په هغوی باندې ویزه دې هم په هغوی باندې هر څه دې په هغوی باندې الټه به دله تنخواه هم درکوي او بیا چې څه وخته پورې سبق ووایې لکه دا جامع اسلامیه چې ده په مدینه کې او دلته جامع امام چې کوم دی دنیا دې که اجنبیان شتي څه وخته پورې چې سبق ووایې بیا ورته ووایي ښځه راولي ښځه به دله راولي واړه به دله راولي د هغوی ویزه د هغوی دپاره کور د هغه خرچه اب هم کوي خو ته موږ سره سبق ووایه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وصیت کړی دی چې کله دا دین د طالبان راشي د دوی به ډېر اکرام کوئ د دوی به ډېر خیال ساتئ هم په معاشره کې ډېر داسې دي چې هغه دین د طالبانو ته په سپک نظر ګوري نو غریب به ګرځي په وظیفو پسې او دته چې ور ووایي دی به په کور کې سوړینګولی کوي یا وله ورکي سره د دې چې خبرې به ورته واورې او یا وله د سره څه ورنه کړي نو د دین د طالبانو قدر او احترام کوئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دین طالبان پراته وو که نه خصوصا کوم ځای کې اصحاب صفه هلته د غریبان صحابه کرام به پراته وو دین زده کول د غریب خانو دې مالدارانو به څه چل کوو د هغوی خیال به یې ساتو خوراک به یې راوړو د هغوی د کپړې جامې تپوس به یې کوو زما مقصد دلته صرف دا و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دین طالبان به راځي نو تاسو به یې قدر او احترام وکئ نو دین طالبان الحمدلله وخت په وخت راغلي دي او په مدرسو کې په جوماتونو کې په جامعاتو کې په یونیورسټیانو کې هغوی ته موقع ورکړی شوي دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې وصیت باندې دیندارو خلکو الحمدلله عمل کړی دی ځینې بېدینو خبره نه کړو
نو دا نښه هم ښکاره شوې الله اکبر. بیا یو ناشنا خبره ته وکړم مخې ته راله. خطیب بغدادي رحمه الله یو کتاب لیکلی دی شرف اصحاب الحدیث، د اهل حدیثو او د حدیثونو والو عزت. د دقه د ابو سعید الخدري رضی الله عنه روایت یې راوړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ووایي که نه چې زما نه بعد بیا چې تاسو باندې کوم وخت را روان دی دین زده کولو والا به راځي، نو تاسو به یې څه کوئ؟ قدر به یې کوئ او دین به ورته ښایي. په دې باندې هغوی عمل کړی و. نو کله چې به په ابو سعید الخدري رضی الله عنه پسې د دین شاګردان رالو، روایت موجود دی، نو هغه به د هغوی ډېر اکرام کو. بیا به یې ورته وي علم یې زده کوي زموږ نه، علم یې زده کوي او ډېر ښه یې زده کوي. ولې؟ وی انتم اهل الحدیث بعدنا، زموږ نه بعد به اهل حدیث ګورې تاسو یې. بس داسې ځان ګرم ګرم کړي. د اهل حدیث ټکی شتي موږ سره پروت دی کتاب. که چا بیا هم شک نو رادي شي مکتبه کې راسره کتاب پروت دی چې ورته وښایو انتم اهل الحدیث بعدنا. موږ اوس اهل حدیث یو، د دې زمانې اهل حدیث صحابه کرام هلته اهل حدیث وکړه. زموږ نه بعد بیا ګوره اهل حدیث تاسو یې. صحیح عقیده به تاسو ښایي، صحیح منهج به تاسو ښایي ای د دین طالبانو. نو دین ګورئ زموږ نه ښه پوره پوره یې زده کوي. څو نښې شوې؟ 5. بله ذکر کړو که نه؟ ذکر به یې کړو. وخت لږ پاتې دی، اوس کوشش به وکړو چې پوره یې کړو. بله نښه د قیامت ته نږدې کېدو دا ده چې خلک به په قرآن کریم باندې اعتماد نه کوي او د هغې نه علاوه نور کتابونه به راوالي. سبحان الله، دا ډېره ناشنا نښه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړې ده. قرآن به خلک پرېږدي، نور کتابونه به راوالي او په هغې به اعتماد کوي. عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما روایت دی، امام حاکم راوړی دی، امام طبراني هم راوړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي من اقتراب الساعه، د قیامت ته نږدې کېدو په نښو کې یو نښه دا ده ويقرأ بالقوم المثنى او مثنى به خلک وایي. دې ته مثنى م ویلی کېږي سیده او مثنى ورته م ویلی کېږي. لیس فیهم احد ینکرها، او څوک به داسې نه وي، څوک به داسې نه وي چې انکار وکړي چې راپاسېدي مولا ته ووایي چې لکه ته څه دا مثنى دې شروع کړې ده. قیل وما المثنى یا ما المثنى، یا رسول الله د مثنى څه ته وایي؟ وی مستکتب سوى کتاب الله عز وجل، د الله د کتاب نه علاوه چې کوم کتابونه لیکلی شوي دي خلک به هغې له داسې درجه ورکړي. یو روایت کې راځي چې ان یقرأ المثنى على رؤوس الملأ، خلک به ناشي، جوماتونه به ډکي، مدرسې به ډکي او د ټولو په مخ کې به هم دقه مثنى ویلی کېږي. قرآن حدیثونه دا به خلکو شاته گذار کړي. ځکه شیخ الباني رحمه الله وی هذا الحديث من اعلام نبوته صلی الله علیه وسلم، دا حدیث هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نبوت دلالت کوي. راوی وی څه ویلي دي؟ وی هر کتاب چې د الله د کتاب نه علاوه قرآن او حدیث نه علاوه سوچه دین نه علاوه نور کتابونه به سټارټ شي. نو هغه ویلي دي وی لکه د دې مذهبیانو د کوم کتابونه چې د مقلدینو ده. نو زموږ ملک چې مدرسې کې داخلي شي څو درجې وي؟ څو درجې وي؟ 8 درجې وي. نو دا 8 درجې په څه کې لیږي؟ تاسو به دشتي فقه کې. نو بیا په آخرني کال کې جیوي ما ګټه دوره کړې ده، دا 6 کتابونه کتب سته د حدیثونو ده چې دا په 6 کالو کې هم نه ختمېږي. د دې نه بدله کړو به شي په یو څو میاشتو کې ختم کړي. وعن ابي هريره رضي الله عنه ماشاءالله وي دوره خوږ اواز دی. دا خبرې څنګه دي؟ دا خبرې خو پرېږده، اواز ډېر خوږ دی. او چې دا فقهي کتابونه دي نه ویلي، د مذهب کتابونه دي نه ویلي، بیا خو ته شهادم نه میلاوي.
نو پای کې کلونه تیر کی منطق دی او فلسفه ده او نحو او صرف او پلانې او علانې او دا د اصول کتاب دی دا د فقه کتاب دی دا پلانی مذهب کتاب دا پلانی مذهب کتاب قرآن و حدیث له خلک ترجیح نه دا د شیخ البانی رحمه الله خبره ده الشیخ البانی رحمه الله دا خبره او همدقه شان ده خلکو پرېښودی د قرآن او حدیث بعض علما وایي دا مثنا څه ته وایي د یهودو داسې چل کړی و یهودو دا ډېر ناشنا تفسیر دی د خبرې تورات یې پرېښودو د تورات نه علاوه یې کتابونه جوړ کړو تورات یې پرېښودو تورات نه علاوه یې کتابونه جوړ کړو هغې ته به دا مثنا ویلی کېدو یا مثنا ځکه د عمر بن خطاب رضی الله عنه په وخت کې یو فیصله راغلې وه د زنا باره کې څه مسله وه نو هغه وایي چې په دې باندې حد دی یهودیانو خواله راغلي نو هغه یو ښځه پکې وه او وایي چې دې باندې حد نشته او دا داسې هغه وایي چا ویلي چې حد پې نشته وایي موږ سره کتاب دی مثنا یا مثنا نو هغه وایي دا د څه شي کتاب دی وایي کتاب کتبه اقوام علماء حکما دا داسې قومونو لیکلی دی چې هغه ټول عالمان دي او حکیمان دي یعنی پوهه خلک دي د هوښیارو خلکو خبرې پکې لیکلی شوي هغه غصه شو وایي لر کوي دا خبرې راوړي هغه دین چې کوم الله په تاسو رالیږلی دی که دا تفسیر ولا ممکن زموږ په امت کې هم داسې خلک پیدا شوي دي چې یو عالم کتاب ولیکي هغه کتاب له به د قرآن او د حدیث نه اوچته درجه ورکړي قرآن او حدیث پسې خبرې کوه څه خبره نه ده خو که دغه کتاب پسې دې خبره وکړو نو بیا دې جاښه جوړه کړي لکه زموږ په ملک کې کوم کتاب د دې فضایلو دا کتاب چې کوم دی په منبر کې په منبر باندې چې کله ته جومات ته ورننوځي نو قرآن پروت دی په قرآن باندې له پاسه فضایل اعمال پروت دي او د دې چې تعلیم کېږي او د دې درس کېږي او د دې دغه کېږي او داسې کېږي او ته چې دې ورځ ووایې په دې کمزورې خبرې شتې بیا خپل هلته ګوره چې څه وایي درته یا یې ورځ دا ووایه چې صحیح ده زه به پکې د قرآن تعلیم شروع کړم بیا یې نه پرېږدي یا داسې ووایه چې زه به د صحیح حدیثونو تعلیم شروع کړم زه به د بخاري مسلم پکې تعلیم شروع کړم زه به بل بلوغ المرام یم زه به بل کتاب بیا وګورې چې پرېږدي که نه دي پرېږدي نو سبحان الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې قیامت ته نږدې به داسې حالات شي چې خلک به قرآن او صحیح حدیثونه سوچه دین پرېږدي د هغې نه علاوه د مولیانو لیکلی شوي کتابونه هغې نه به دین جوړ کړي او بس د هغې نه به تاویږي را تاویږي او په هغې کې به قصې او په هغې کې به اخبار او په دغې ته به پراته وي دا کوم کتاب چې ما ذکر کو دا روالي وګورئ که نه بعض صوفیوں نے فرمایا ہر ذکر بزرگوں نے فرمایا او پلانی با پا سلویخ کاله د ماسوتن په اودس باندې سهار مونځ کو او پلانی چې د شپېته کاله روجې نیولې او پلانی به د شپې 1000 رکعته مونځ کو او پلانی هغه سړی ولیدو چې هغه جهنم ته روان دی اذکار یې ورته وکړو او پلانی به اودس کو نو ګناهونه به یې د سړي لیدو او د قبر نه د پیغمبر لاس راووتو او یو کس د قبر سره خوا کې ناست پیغمبر د قبر سره وږی شوی نو پیغمبر د قبر نه لاس راوشي ډوډۍ وله ورکړه او دا قصې به کېږي او سوچه قرآن او حدیث هغه به یې پرېښودي نو دا هم د نبوت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبوت څه ده نښه ده څنګه چې ویلي دي شوي دي نو څو نښې شوې شپږ کمې تقارب الزمان زمانه به نږدې شي لنډه به شي مدینه آبادی به ډېره شي دا ګاډي به را پیدا شي دا ټکسیان به پیدا شي کورونو کې به خلک د کورونو په آبادۍ کې به نقشې جوړوي د دین طالبان به ډېر شي او د هغوی به اکرام هم کېږي او خلک به قرآن او صحیح حدیثونه او سوچه دین پرېږدي د هغې نه علاوه نور کتابونه به راټیم کړي چې هغې کې غلطي هم کېدی شي او صحیح خبره پکې هم کېدی شي او اوس که د علم صحیح خبره کړې ده آیت پکې دی دا یقیني خبره ده حدیث دی صحیح یقیني خبره ده صحیح خبرې د چې پکې بیا کومې خپلې خبرې کړي دي که د قرآن او حدیث سره برابري ډېره ښه ده که برابر نه خبره بوله پرېږدو
دا طریقه ده بیا په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله پر روان درس کې بیا باقي کم علامات چې دي هغه به پوره کوو موږ ما ته داسې ښکاري چې موږ به د سلو نه زیات علامات ذکر کړي که چا شمارلي دي ونوي علامات پر ملګرو کې څوک شته چې 15 ذکر کړي بل 15 ذکر کړي ونوي خو ډېر شی دي که خیر خیریت دي ونوي نه خو کې تاسو ته هېڅ نه دي د پیغمبر پیدایش هغه ته نبوت میلاوېده د پیغمبر صلی الله وفات فتح حیرا فتح فارس فتح روم عمار عمار رضي الله عنه قتل بيت المقدس فتح بل چا د سید دي عثمان رضي الله عنه شهادت د عمر رضي الله عنه شهادت جنگ صفین د جنگ صفین وي ته جنگ جمل وي صحیح حکومتي پولسان سیکورټیانې دا به ډېرې شي پولسان ظالمان به را پیدا شي دومره ډېرو نه خو کتاب سادلي چې ناستې الله والا زنانه به راښکاري شي چې بلغړي توغړي شرک واپس د تاسو څخه نږدې ماحول کې لګیا یې قرآن به وایي خو په هغې کې به خلک سوچ نه کوي قاریان به ډېر شي علما به کم شي بازارونه به یو بل ته نږدې شي خلک به د یهودو نصاراو تقلید شروع کړي دنیوي علم به ډېر شي نااهله خلک به مشران شي ټنګ ټکور به عام شي طهارت کې به خلک د حد نه اوړي دعاګانو کې به هم خلک د حد نه تېرېږي قرآن به خلک وایي په تکلف سره زیاتې به کوي په هغې کې په تجوید کې په قرت کې د حد نه به اوړي تحریف به کوي په قرآن کې دنګې دنګې آبادیانې به کوي هغه خلک چې هغه بیزې ګړي به یې ساتلي غریبانانو هغوی به مالداران شي مکې دا غرونه به ختم کړی شي په مکه کې به دنګې دنګې آبادیانې وشي بچي به د مور پلار مالکان شي داسې بې ادبه به تاسو تجارت به عام شي دینداري به خلکو کې ګډوډه شي سود به عام شي یو خو ما باندې اورېدو بل کومې دي څنګه کافران به چې څومره کافران دي دا به مسلمانانو راجمع شي په ژبه باندې خوراک به خلک کوي لکه د غوا په شان خوراکونه به په خوراکونو کې خبرې او خوراکونه دا به د حد نه زیات شي او د خلکو مقصد به هم دغه خوراکونه شي علماء سو هغه علما چې حق دین نه بیانوي د هغوی ډېروالی قوم پرسته حق پرسته علما به کم شي په دغه شی شو که نه علما سو چې ډېر شو دا کم شي دنیا سره محبت عام شي دا بیان شو کعبه دې ځای موږ رسېدلي یم که نه موږ بیان کړی ته زموږ نه یو څو قدمه مخکې روان څنګه نه اورم د عربو دا ځمکه به شنه شي دا لا موږ نه یو رسېدلي دا مخکې چې د پخوا دي چې دا اورېدلی د چا نه وي هغه بیانوي که څه د عربو ځمکه به شنه شي دا نښه به بیانوو څنګه او کومه ځمکه او کله انشاءالله
داسې کوي چې د جسم خیال به ساتي خلک ډېر جنګونه قتل و قتال به ډېر شي مسلمانان به رالږي مسلمانان به وژني دا ذکر شو چې وینځي نه و مالک په جوماتونه به ښایسته کوي د عبادتونو نه به خالي جوماتونه خو د فخر او تکبر دپاره به پکې نقشې جوړوي او چې خلک یې نوم یاد کړي جوماتونه به داسې شي د جوماتونو نه به لارې جوړې شي بارک الله فیک د جوماتونو نه به لارې جوړې شي خلک به پکې صرف تېرېږي را تېرېږي لمونځ اودس به پکې څوک ډېر نه کوي درسونه به پکې نه وي دین به نه بیانېږي اسلام به هر کور ته ورسي دا کوشش کوي چې دا یادوي دا به اسانې دي کیسې دي چې کله انسان ذهن استعمال کړي او اخلاص وکړي او کوشش او محنت وکړي نو الله ورته دا خبرې را یادوي په دې باندې به اکتفا وکړو پر روان درس کې به انشاءالله باقي پوره کوو الله سبحانه وتعالی دې موږ د دې زمانې او د آخري زمانې د فتنونو دې الله موږ لرې ساتي او الله سبحانه وتعالی زموږ د ایمانونو حفاظت وکړي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ټولو ملګرو ته هغه نصیحت بیا را یادوو چې دا ډېرې قیمتي ورځې دي او د قرآن په تلاوت کې تهجدو کې روجې ونیسئ ذکر او اذکار ډېر کوي خصوصا تکبیر عام کوي چا چې طاقت ته قرباني کي قرباني وکړي دا ډېرې قیمتي ورځې دي او بیا پته نشي چې دا به زموږ په ژوند کې نصیب کي به یي که نه به یي وصلی الله علی نبینا محمد